یوه ورځ د جمعې ورځ وه او داسې خوا کې د جومات نه بار امام راضي رحمت الله علیه کور و. امام راضي به خطبه وي، بادشاه به مراد ته کېناسته و مخې ته. ټول خلک راغلي د جمعې د خطبې ټایم د امام راضي هغه رانغی. بادشاه سلامت و، امام صاحب څه شو؟ وایي جي امام صاحب نه راځي. ولاړ شي تپوس ته وکړي جي خیر خدای که نه څه مسله ده؟ او واپس راغلی وایي بادشاه سلامت امام راضي رحمت الله علیه وایي چې زه به جومات ته درځم د جمعې خطبې له یو کار دی. بادشاه ته ووایه چې کومه د بادشاه خپله ټانګه ده هغه چې پکې راځي که نه نو هغه ټانګه به په ځان پورې وتړي او را به شي زما کور ته او زه به کښېنم که د جوماته پورې وړي درځم که نه درځم. جمعې خطبې له روغه روغه خبره ده. بادشاه ته وایي چاته؟ بادشاه ته وایي تابعدارۍ ته ګوره. بادشاه سلامت روان شو. یو خادم ورته یې جومات یې پرېږده، بل ورته یې جومات یې پرېږده، بل ورته یې ما ته پرېږده. نه امام راضي زه یاد کړم داسې خو نه یاد. چې د مخکې سب بادشاه و که نه مخکې سب ته ځان را رسولی د جمعې په ورځ باندې. دلته خو تقوادار او پرهېزګاره انسان هم هغه صحیح اخري هغه چې امام جمع الله اکبر وایي هغه ټایم له ځان را ورسوي. هغه بادشاه و مخکې سب کېناست. هغه راغی امام راضي کور مخې ته ودرېدو. امام راضي ټانګې کېناستو واپس راغلی او د جمعې خطبه وشوه. ښه ریلیکس امام راضي رحمت الله علیه چې روان شو بادشاه سلامت وایي حضرت امام صاحب وایي جي وایي تا ته خو پته لري چې زه ستا هره خبره منم، ستا تابعدار یم. بادشاه ورته وایي نو دا نن دې زما امتحان څنګه واغوست؟ اوس امام راضي رحمت الله علیه ورته ما سره ټایم نشته، سبا به ګپ لګو. سبا راشه دې جومات ته ګپ لګو. سبا چې امام راضي دونه غټ جومات دی وختي مې ته صفت وکړې څونه غټ جومات دی. د سبا له بادشاه سلامت راغی د امام راضي ملاقات له په جومات کې د قدم د ایښودو ځای نشته، دومره خلک دي پکې. او چا سره قرآن دی او چا سره د حدیث یو کتاب دی او چا سره د فلسفي کتاب دی چا سره د فقې کتاب دی او قسم قسم کتابونه ورسره دي او جومات ډک دی. امام راضي رحمت الله علیه راغی بادشاه سلامت ته وایي دا خلک دلته څه کوي؟ وایي دا اصل کې امام راضي رحمت الله علیه وایي دا ستا د پروني سوال جواب دی. د پرونه پورې چا د علم قدر نه کو، قرآن او د سنت او د هغې چې کوم هغې ته د رسېدو اسباب دي د هغې علم قدر ورسره نه و. پرون چې خلکو ته پته ولګي چې کوم سړی عالمي بې بادشاه په اوږو په ټانګه باندې جومات ته راوړي نو د علم قدر خلکو سره پیدا شو. اوس په جومات کې ځای نشته، صرف خلک علم کوي، یونیورسټۍ او کالجونه خلکو پرېښودل. او دې زمانې خبره کوم یونیورسټۍ کالجونه یې پرېښودل. دې له رالي چې اصل مزه خو په دې کې ده، په دې کې عزت دی. ناسې خبره مې دا کوله چې امام راضي رحمت الله علیه عالم دی که نه هغې کې شک نشته.